بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، د کرکټ اتلانو او د کرکټ مینوالو سلامونه. د مجاهد شینواري کرکټ کلب ته د زړه له کومې مبارکي وایم چې د ننګرهار د رمضان د سولې جام را خپل کړه او د دې جام چمپیون شول. واقعا چې د ډېر افتخار ځای دی چې په دومره سختو او کمو امکاناتو باندې دوی وشوه کړی چې دومره په یو مسلکي توګه باندې د لوبې سر ته ورسوي. غواړم په همدې خاطر باندې د دې جام د ټولو کارمندانو نه، د کامنټیټرز نه، د دې لوبغاړو نه او همدارنګه د ټولو مینوالو نه یوه نړۍ مننه وکړم. دا یو حقیقت دی چې په افغانستان کې کرکټ نه یوازې یوه لوبه ده، بلکې زموږ ستاسو د خوشحالۍ، د اتفاق او د اتحاد یوه وسیله هم ده. ملي اتلانو تل زموږ لپاره خوشحالي راوړې ده. زه د خدای نه ډېره زیاته شکرګزاره یم چې په دې جام کې ما وشوی کړلی چې زه هم د دوی لاسنیوی وکړم. په همدې خاطر باندې د ټولو هغو کارمندانو نه چې واقعا ډېرې زیاتې هلې ځلې وکړلې چې ما ته د دې فرصت راکړله چې زه د دوی لاسنیوی وکړم او د دوی سره مرسته وکړم. ډومېسټیک کرکټ په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی، په دې خاطر باندې چې موږ تاسو کولی شو چې نوي استعدادونه را پیدا کړو او همدغه نوي استعدادونه کولی شي چې ملي ټیم ته هم لیر پیدا کړي. نو زه غواړم چې په ټولو هغو تجارانو چې امکانات لري چې دوی د کرکټ په ډګر کې دوی ته لاس ورکړي او د دوی سره مرسته وکړي، تر څو موږ تاسو وشو کړئ چې هغه استعدادونه چې واقعا په ډېرو لرو سیمو کې پراته دي هغوی هم را جذب کړو او زموږ تاسو ملي ټیم هم د دې نه زیاتره او بهتره شي. په پای کې غواړم چې د کرکټ بورډ نه، د ننګرهار د سپین غر کرکټ سټیډیوم نه، د ټولو کارمندانو نه، د لوبغاړو نه، د مینوالو نه، د ټولو نه یوه نړۍ مننه وکړم چې په دې جام کې برخه واخیستله او د جام نورم ښکلی کړله. تل دې وي افغانستان، زنده باد افغانستان.